الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. دا موضوع څه مهمه ده، تاسو په غور باندې واورئ، فکر باندې وکړئ، کورو ته لاړ شئ، ځان سره سوچ وکړئ، هغه څه ځان لپاره انتخاب کړئ چې تاسو کې دنیا او د آخرت ګټه وي. ملګرو، اوله خبره به دا وکړو چې اسلامي امارت اسلامي نظام ده، قرآني نظام ده، شرعي نظام ده. دا هغه نظام ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې خپل غاښ شهید کړی. دا هغه نظام ده چې په زرګونو صحابه کرام باندې شهیدان شوي دي. دا هغه نظام ده چې د اوس تاریخ خبرې چې کله دې کابل ته دا نظام را رسېدلی، دا د شهیدانو په وینو باندې، دا د شهیدانو په ککرو باندې رسېدلی. دا سموت جوړ نظام نه ده. دې ته به راسو چې دا پوښتنه به مو له قرآن نه وکړو، دا پوښتنه به له الله نه وکړو چې هغه اسلامي امارت چې په هغو کې علما دي، هغه اسلامي امارت چې په هغو کې مجاهدین دي، هغه اسلامي امارت چې په هغو کې اتقیا دي، او هغه جمهوریت چې تاسو پیژندل چې کوم خلک پکې ورپېژندل او کو نه پیژندل. دا پوښتنه له قرآن نه کوم چې دا برابر دی او که نه دی برابر. الله تعالی جل جلاله په 23 سپاره کې سورۃ الزمر کې 9 نمبر آیات کې فرمایي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا برابر دي هغه کسان چې هغه علم لري او هغه کسان چې هغه علم نه لري؟ استفهام لپاره دی انکار ده، یعنی نه دي برابر. هغه کسان چې هغه علما دي د خدای په نزد باندې لوړه مرتبه لري، هغه کسان چې هغه مجاهدین دي د الله په نزد باندې لوړه مرتبه لري، هغه کسان چې هغه متقیان دي د الله په نزد باندې لوړه مرتبه لري. کوم کسان چې فاسقان دي، کوم کسان چې کافران دي، کوم کسان چې دیموکراسان دي، هغه د الله تعالی په نزد باندې هغه مرتبه نه لري. زه تاسو ته وایم یا الله انتخاب خدا ده چې اسلامي امارت هغه دین ده. ان دین عند الله الاسلام، چې د الله تعالی په نزد باندې خوښ ده. اسلامي امارت هغه شریعت ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو لپاره جهادونه کړي ول، صحابه کرام یې شهیدان کړي ول. تاسو نه دا پوښتنه کوم د الله تعالی په نزد باندې اسلامي نظام، قرآني نظام، شرعي نظام خوښ ده؟ ستاسو ته خوښ ده او که نه ده؟ تاسو جواب ستاسو ټولو دا نظام خوښ ده؟ الحمدلله. بل خبره دا ده، په دې نظام کې د الله تعالی په قرآن باندې فیصلې دي، په دې نظام کې په حدیثو د رسول الله باندې فیصلې دي، په دې نظام کې په فقه حنفي باندې فیصلې دي. د جمهوریت په زمانه کې خو تاسو نظام لیدلی ور کومې فیصلې وې لیدلی ور کوم نه ولیدلی؟ هر ولایت کې ځان ته فیصلې وې. ملګرو خبره یاد ساتئ، الله تعالی خپل قرآن کې فرمایي: من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله فیصله کوي، څوک چې قرآن باندې فیصله نه کوي، د قرآن خلاف فیصله کوي، ورته اعتقاد نه لري، هغه ظالمان دي، هغه کافران دي، هغه فاسقان دي. الله ته شکر ادا کړئ، الحمدلله زموږ ستاسو په وطن کې فیصلې ټولې اسلامي دي، فیصلې ټولې قرآني دي، فیصلې ټولې محمدي دي. په دې فیصلو تاسو راضي یاست که نه یاست راضي؟ الحمدلله. د الله نه راضي چې الله تعالی داسې یو نظام راوستلی ده. تاسو وګورئ د جمهوریت او د امارت پرتله تاسو وکړئ. نو تاسو نه پوښتنه کوم، آیا په اسلامي امارت کې امن شته که نشته؟ تاسو وګورئ د جلال آباد نه یې راواخله، بیا تر نیمروزه پورې ورسېږه، تر هراته پورې ورسېږه، په ټول افغانستان کې وګرځېږه، شپه لاړ شه ورځ لاړ شه، د انسان لپاره خطر شته؟ نشته. الحمدلله. د دې امن شکرانه ادا کړئ. الہ العالمین په قرآن کریم کې دوه غټ غټ نعمتونه الہ العالمین ذکر کوي چې انسانانو ته الله تعالی ورکړي دي. چې یو دا ده چې الہ العالمین خلقو ته له لوږې نه هغه نجات ورکړي. تاسو وږي یاست؟ الحمدلله. هر سړی په نس باندې موړ ده. د افغانانو تبلیغات تاسو پسې پرېږدئ. او بل دا ده چې امن راشي. امن شته که نشته؟ الہ العالمین د سورۃ قریش په اخر کې څنګه وایي؟ حافظ صاحب ته قرات وکړه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، چې تاسو ته طعام درکړی دی له لوږې نه، څوک وګیاست؟ وآمنهم من خوف، او دوی ته امن ورکړی دی من خوف له ویرې نه. ویره شته؟ الحمدلله. ای خلکو تاسو دلته په دې کابل کې ولیدل، موږ تاسو دا ټول شیان مشاهده کړل. د افغانستان د اسلامي امارت پر راتګ سره هغه بدبختي وي چې دې ملت ته راغلې ولې، الحمدلله د هغوی ټغر ټول شول، الحمدلله هغه ورک شول.
هغه مشکلات چې دلته موجود ول تاسو راسئ د افغانستان هغه بچیان چې هغه به ورته مور پلار دا تمه ول چې زما لپاره به خدمت وکړي د هغونه به د حکومت په واسطه سره یو رویني یو چرسي جوړ شول پولیس وخته په تاسو لیدل د کوم نه دلیل په دې پولیس وخته کې په سوونو باندې روینیان کوډریان پراتول بنول پراتول ای ملګرو که تاسو نور څه نه وینئ تاسو لاړ شئ هغه د پولیسو سوخته وګورئ هغه ځای چې هغه د روینیانو ځای ول هغه ځای چې هغه د ګن ځای ول هغه ځای چې هغه د هغه چا ځای ول چې چا ورته د انسانیت په سترګه باندې نه کتل نن وخت هغونه ګلدان او پارک جوړ شوی دی هغه خلک چې ورې بې حیثیته پراته وو هغه خلک چې ورې بې عزته پراته وو هغه خلک چې چا په انسانیت کې نه حسابل اسلامي امارت باندې خرچه وکړله هغه یې بوتلل تداوی باندې وکړله هغه یې انسانیت ته راوستل هغه یې کسب ته راوستل هغونه انسانان جوړ کړل او تاسو یو ملګری دا خبره کوله وای کله چې بدل ته موږ لاړو اروینانس په چیرته پراتو یو وزارت داخلي موټر براغی ورته وبدریدل لنجره ولا د پولیسو لنجره ولا په دې تاریخانو باندې وایي هغه 400 پاوډر خرڅول دا تاسو ورېدل کوم نه دی شیخ صاحب هغه خلک شو کېدل صحیح خلک چې کېدل تمام چې د خدایون کې کاو چوکاو پیسې مایسي قاضي ټول تلسته وګورئ همو تراسته یا نیسته